کرکټ بورډ وایي سټورټلا د افغان ملي لوبډلې لنډمهاله روزونکی ټاکل شوی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د استرالیا د ملي لوبډلې پخوانی توپوهونکی سټورټلای د ملي لوبډلې لنډمهاله روزونکی ټاکلی دی. د افغان کرکټ بورډ لخوا په خپره شوي خبرپاڼه کې ویل شوي چې ښاغلی سټورټ به د بنګلادیش پر وړاندې د افغان لوبډلې د روزنې چاره پر مخ بیایي چې له ملي لوبډلې سره د یو ځای کېدو په موخه اوس بنګلادیش ته رسېدلی دی. افغان لوبډله اوسمهال په بنګلادیش کې دا ټاکل شوي چې د فبرورۍ په 23مه نیټه له دغه هیواد سره یوه ورځنۍ لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه ترسره کړي. شلاوریزې لوبې بیا د مارچ په 3مه پیلیږي. دغه ګمارنه په داسې حال کې شوې چې تر دې وړاندې پخوانی افغان لوبډل مشر نوروز منګل د لنډمهالې روزونکي دنده پر مخ بیوله. سټورټلا د استرالیا لپاره د ټیسټ نړیوالو او یو ورځنۍ سیالۍ کې لوبېدلی دی. نوموړي په خپل لوبیز ژوند کې یو ټیسټ لوبه 54 یو ورځنۍ لوبو کې یوه سلیزه او 2 نیمه سلیزې کړي دي. نوموړی په 2011 کال کې د سریلانکا لوبډلې لنډمهاله روزونکي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. د افغانستان کرکټ بورډ په وینا د ملي لوبډلې لپاره د دایمي روزونکي د ګمارنې لړۍ پیل شوي او وایي ډیر ژر به د دایمي روزونکي وټاکل شي. د افغانستان یو شمیر لوبغاړي دا مهال د پاکستان کرکټ سوپر لیګ کې سیالۍ کوي چې ټاکل شوي ډیر ژر ډیر نږدې به په بنګلادیش کې د افغان لوبډلې سره یو ځای شي.